یو د هغه شخصیت په تلاش کې څوک چې په کراچۍ او مشیني ښار کې ژوند کوي، د شاعرۍ هلې ځلې کوي او د شاعرۍ سره هغوی د خپل بچو دپاره روزګار هم کوي، چونکې دا ماشیني ښار دی، د مزدورۍ ښار دی. دلته چې څومره هم خلک ژوند کوي هغوی به خامخا روزګار کوي. د شاعرانو په هکله دغه خبره چې شاعران صرف شاعري کوي، نو موږ په تلاش کې یو د هغه شخصیت څوک چې د شاعرۍ سره سره خپل روزګار کوي، د خپلو بچو د رزق بندوبست کوي. الله پاک روزدسان دې راځو د هغوی خواله، د هغوی په لټون کې راوتي چې هغوی را پیدا کړو او د هغوی سره مرکه جوړه. کمې لمن شوه د ازغو ګلونه چرته دي، یمه تل په غم د خوشحالو وختونه چرته دي. ګورم مالتونه په جانان پسې ګرځېږمه، وزیر احمد وزیره اوس د یار لوزونه چرته دي. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ ملګرو. شمس شینوار یم او دا مهال د کراچۍ ستر ښار بنارس باچا خان چوک سره نږدې په یو بازار کې راورسېدو او هغه شاعر هم پیدا کړه کم په لټون کې چې مونږ راغلي یو زه او دانش. زمونږ دغه هڅه وه زیاتره ملګرو د شاعرۍ په حواله او د شاعر په حواله دغه رایې وي چې شاعر سروزګار نه کوي، صرف شاعرۍ ته ناست وي. نو دغه نننی سکرین به ملګرو ته ښکاري چې یو کاروباري ځای دی او یو ښایسته شاعر هم را سره ناست دی. وزیر احمد وزیر صاحب په دغه بازار کې را وګرځېدو، د خلکو روزګار هم ولیدو، د دغه ژوند روزګار هم ولیدو. نو وزیر احمد وزیر صاحب ته به په پروګرام کې هرکلی وایو او د هغوی د ژوند حالات به پوښتو. مشره سلامونه مې ومنئ او د خپل ژوند حالات تعارف را سره شریک کړئ. شمس صاحب بس د ژوند څه حالات دی، خو دغه د ژوند حالات دي دا چې تېرېږي پوه شوې. دغه کاروبار دی، په دې ته سهار راځو ماښام ته ځو او بس دغه د ژوند ورځې شپې دې تېروي په دې طریقې باندې. صحیح. مشره ما په اوله کې دغه خبره وکړه چې خلک وایي چې شاعران چې دي دغه روزګار نه کوي، شاعرۍ ته ناست وي. نو موږ هم د ډېر ټیم نه داسې شعر په لټون کې وو. نن موږ ولي تاسو په خپل روزګار ناست یې الحمدلله. د خپلې علاقې د سیمې نوم هم را سره تعارف کړئ. مسله دا ده که نه چې څوک چې دا وایي چې شاعران وزګار ناست او روزګار نه کوي، نو زه خو چې ګورم چې ما کم شاعر لیدلی دی الحمدلله په روزګار باندې هم دی او خپله شاعري هم کوي. زه په خپله چې دغه دی دا ته مخامخ یم چې له اوله مې مصریتوب کول، دغه کار کوم، د دوکان دا کار کوم او په دې باندې خپل ټایم پاس کوم. باقي د سیمې خبره تاسو وکړله نو زه خو د پیدایش مې د سوات دی، د سوات د نږدې خیلو د ډهرې کلي او تقریبا د پلار په جمدانه باندې په سن 64 کې کراچۍ ته راغلی وو او د 64 نه والا تر د دې وخته پورې لا په دې کراچۍ کې ژوند تېرو. انشاءالله څومره ژوند دی جو تېرېږي او پکې. مشر د کراچۍ مصروفه ښار کې چې تاسو دومره د ژوند حصه تېره کړه، په دغه کې تاسو ته زړه څه داسې خبره وکړه چې شاعرۍ طرف ته راغلی په دغه دروند ستر ښار کې تاسو شاعرۍ هڅې شروع کړې؟ یاره اوس په دې کې ته زه څه ووایم، دا خو شاعران خو سوچ وکړې نو خدای شته چې شاعران به زما په خپله هم ډېر بدې شو. ولې ما به دا خو وزګار غونډه کې خلک دی اوس لګیا دي. زما د ورورو مشر د هغه یو ملګری و چې هغه به اکثر داسې راغی نو شعر شاعري به یې کوله، ما ته په خپله هم ډېر دغه کېدل. خو بیا یو وخت داسې راغی چې زه هم هغه یو ته محتاجه شوم، هغه مې خپل استاد کو یو قسم لا بس یو دغه وخت راشي بنده اوس دې کې څه ویلی نه شم چې زه شاعر څنګه شوم. صحیح. مشره څه وایي تاسو د استاد هم پکې خبره وکړه. شاعرۍ لپاره اکثر خلک وایي چېرې لکه استاد څوک وایي ضروري دی، څوک وایي نه دی ضروري. تاسو څه ګڼئ چې شاعرۍ لپاره استاد ضروري دی؟ نو زه به ځکه دا خبره وکړم که شاعرۍ لپاره خو استاد ګوره هر یو کار هغه که ادنا دی او که دغه دی هغې لپاره استاد ضروري دی. اوس دا شاعري ده ما لیکله، دا نه چې نه مې لیکله، خو الله دې وبخي اوس په حق رسېدلی دلاور زخمي دا دنیایي پېژني د اتفاق پښتو ادبي غړی هم و. نو هغه زه دا ذکر خاص کر د هغه کوم چې هغه کله زما دکان ته راغی
نو مو دغه خپل ماټ ګوټ دغه کړله په دې کتابي تفسیر هم لیکلې ده په هغو کې جمدی و نو بیا مې د هغه سره لکه د الفاظ چې کوم زما وو دا لکه ما په هغه صحیح کړي دي یو زما سکول کړی نه دی ولې پلار زموږ په وړوکوالي مړو زه ډېر وړوکی وم په جنازه پسې د هغه ما ګاډی ځغله وه منډې مې پسې والې نو سکول ما نه دی کړی خو بیا هم هغه څلورم مې په دې کراچۍ کې کړی و د هغې په وجه باندې ما لکه را شوق د کتابونو لوستلو زیات و نو ما پکې پښتو هم وویل ده اردو هم ویل ده که په څه مې لاس بر شوی ده خو ویل به مې نو هغې د وجې نه ما لکه لږه ډېره پښتو زده کړې وه مشره د ژوند په دغه کړکېچن حالات کې ازغن ماحول کې چې تاسو په کراچۍ ښار کې د پلار نه واړه پاتې شوي دغه شاعري مو لیکل شاعرۍ ته راغلی شاعرۍ کې خو به درد موجود وي زه غواړم چې یو کلام هم را سره د خپل مثال یو پیش کړئ راته ښایسته غونده کلام چې ملګرو ته ډالی شي وایي څو به خورې د حیات بر چې اخر تللی څو به خورې د حیات بر چې اخر تللی ولې شمار کړې د انپاسو روح وتلی ډېر ښه نظر وکړه په ماضي عبرت ترې واخله نظر وکړه په ماضي عبرت ترې واخله زنده سر په دنیا نه پاتې کېدل دی او ستا نه وړاندې ښې بشرې مرګي خاموش کړې ستا نه وړاندې ښې بشرې مرګي خاموش کړې هسې ځان په نري تار کې زنګول دی ډېر ښه او محلونه که هر څو دلته آباد کړې محلونه که هر څو دلته آباد کړې آخر زی به ترې یو ځلې دا د بل دی ډېر ښه عنکبوت په شان اسیر په نري تار کې عنکبوت په شان اسیر په نري تار کې د جولا جاله هوا کې ټینګول دی وای دا فریب دی د نظر هر څه چې وینې د نظر هر څه چې وینې په ښایست د دې مکارې غولېدل دی او په سراب پسې د منډه سیراب نشي په سراب پسې د منډه سیراب نشي تش نه لب ترېنه وزیره خاک کېدل دی ملګرو دا وزیر احمد وزیر صاحب د کلام اولنۍ نمونه یقینا کلام کې ډېر ژور سوچ او فکر موجود دی مشره کتاب دی هم ښکاري کتاب دی هم لیکلی ماشاءالله کتابي ټولګه دی هم شاید شوي ده څه وایې دغه کتاب دپاره څومره مشکلات چې تاسو دغه کتاب راټولول د کتاب نوم هم ملګرو سره شریک کړئ دا کتاب چې دی نو د دې دا پرهر دا سړیکه مې ځکه کېښودله چې په ما یو حادثه چې کوم وخت کې راله او زه دې کتاب درته مایله شوم داسې خو لیکل ما کړي خو لکه کتاب درته زه زما داسې روجان نو چې دا کتاب به هم چاپ کړم خو کله چې ما له یو جټکه راله نو لکه زه یو په ځان هم ویرېدم نو بیا دې د هغې نه بعد ما د خپلې ماتې ګوډې دغه شاعري دغه را جمع کړلو او ورته د شپې کېناستم او دا وړوکی غوندې دغه دیوان مې ترې دغه وکړو کتاب و چاپ دا وکړو او نن مې وله د پرهر سړیکه کېښودله سړیکه مشره یقینا په دغه لړ کې به تاسو سره بلا شاعران په کراچۍ کې ملګري وي داسې ټولنې به وي کمې ټولنې سره ناسته پاتې شوي ده چې هغه ورته متاثرې د هغو سره په ټولګي کې شامل یې اتفاق پښتو ادبي سره دغه تعلق لرم صادر صاحب د ټولنې سره او د هغو سره په ټولنه کې دغه کتاب په لړ کې د څه مشکلات مالي مشکلات یا په خپل دغه کړی دی نه الحمدلله په دې کې ما ته هېڅ مشکلات نه راغلي اکثر شاعران کلامونه ورسره ډېر وي خو د چاپ خرچه نه لري نه ما الحمدلله دغه دومره لکه دا د ښه په اسانۍ ما چاپ کړی ده په دې کې لکه چا سره د مرستې یا څه دغه ما نه دی کړی په خپل ترو مې کړی دی موږ غواړو چې روماني غوندې کلام د ننني اوسني دور دپاره په خپل دغه باندې تاسو سره وي هغه شریک کړئ وایي د چا د زلفو تورو سترګو د رخسار شاعري ډېر ښه د چا د زلفو تورو سترګو د رخسار شاعري نشم کولی د کیسټو د بازار شاعري زما د کلي په کوڅو کې وینې سرې بهیږي زما د کلي په کوڅو کې وینې سرې بهیږي ضمیر مې ویښ دی څنګه وکړم د بهار شاعري او هلته ګلونه د بارودو په لمبو سوځېږي هلته ګلونه د بارودو په لمبو سوځېږي دلته ملګري رانه غواړي د ګلزار شاعري او لکه منصور په دار خاته دي په رښتیا ویلو لکه منصور په دار خاته دي
په رښتیا ویلو څنګه به وکړم د خپل خیال او د اظهار شاعري او وایي چې په غزل مې ډمه تاو شي د سازونو سره چې په غزل مې ډمه تاو شي د سازونو سره مه رانه غواړئ ای ملګرو د شړنګار شاعري او دا زه وزیر چې قلم پورته کړم نو فکر واخلم دا زه وزیر چې قلم پورته کړم نو فکر واخلم په جو بل زړه کله کېدی شي د خمار شاعري ډېر ملګرو د وزیر احمد وزیر صاحب یو بل ښایسته کلام تاسو ته ډالی شو چونکې دغه روزګار زیات دی خلک هم ځي راځي او دغه وزیر احمد صاحب سره په دوکان کې ناست وي د هغوی د روزګار دغه ځای دی نو دغه خوندورې خبرې به روانې وي مخکې راځو چې نور تپوسونه د مشر نه وکړو د هغوی کلامونه تاسو ته راوړو ملګرو د وزیر احمد وزیر صاحب ښایسته کلامونه موږ تاسو ته راورسول د نورو کلامونو نه مخکې یو سوال مشره زموږ په اکثر په ذهن کې راځي تاسو دغه شاعرۍ نمونې چې موږ ولیدو نو شاعري هم پخه ده او معیاري ده کم شاعر هم زیات لوستلی او د خوښې شاعر چې تاسو ته زیات متاثره وي هغه اورئ په جمدو کې ووایم که په مړو کې تاسو کومه خوښه وي هغه ووایئ مطلب دا ده چې ما زیادت تر حافظ الپورۍ چې دی د هغه نه ډېر زیات متاثر یم پوه شوې لکه د هغه کتاب ما ډېر هغه ډېر سخت شعرونه دي خو لکه ما ورته ځان رسولی دی او ما هغه پړاو کړی دی نو هغه لکه زما د زړه ته لکه ډېر نیچې دی الله دې دغه کې وبخښي اوسني دور کې که په کراچۍ په سته باندې وې تو نو حیران مداخل مې ډېر خوښ دی ماشاءالله او بل زرجان مداخل د زرجان مداخل صاحب خو ډېره زیاته مننه کوو خو د ایران مداخل صاحب نه زموږ دغه ګیله به انې ریکارډ کېږي چې تاسو تعریف وکړو هغه نه ځان ورک شوی موږ له وخت نه راکوي هغه ستاسو خپل کار دی موږ له وخت نه راکوي دا د زړه خبره وکړه صحیح نو په دې موجوده وخت کې مې ورته وویې ښه دې وکړو او شاګرد تنقیدي چې په سواد باندې دی صحیح پوه شوې ماشاءالله زموږ د غونډې مشر هم و هغه مې هم ډېر خوښ دی ځانګړی نوم دی ښه کلام لیکي او ماشاءالله بل د کابل ساحر غلام حق ساحر و او زما د ماما زوی دی محمد الیاس دا مې لکه د خوښې شاعران دي د سواد د سیمه باندې مشره اوسنی دور د سوشل میډیا دور دغه ځوانان راغلي دي بیا پکې کسکریزم یو لفظ راغی نوي شاعران سوشل میډیا ته څه وایي دغه سوشل میډیا شاعرۍ او ادب دپاره څومره فایدهمنه ده او څومره نقصان دی هغه که سوچ ورته وکړې یو طرف ته فایدهمن هم ده او نقصان دی هم ده صحیح یعنې که اوس لکه عسکر په شان ما خو دومره زیات نه اورېدلو کله کله به په دې دغه کې راغی موبایل کې نو له هغه شعرونو ته چې بیا ووایو ښېدی شي د خلکو د شاعر نه زړه تور شي خو که یو دروند شاعر کلام وګوري نو بیا به ورسره مینه پیدا شي نو دواړه په خپل ځای صحیح دي نو دواړه په خپل ځای صحیح مشره خوندورې خبرې خو جاري دي یو ښایسته غوندې کلام را سره بل شریک دی ځکه چې ملګرو اکثر د کلام غوښتنه زیاته وي خبرو باندې اکثر ملګري خاطر درنوي دي زه به یو کلام ووایم ارشاد کېدای شي په دې باندې نور هم ډېرو لیکلي بلکل خو د هغې دغه انداز به بدلي دا دی وایي وي محفل کې به یاران خو زه به نه یم وي محفل کې به یاران خو زه به نه یم ډېر به وي مې په ارمان خو زه به نه یم په دې دهر به ګلونه رنګ په رنګ وي په دې دهر به ګلونه رنګ په رنګ وي هر یو ګل به وي خندان خو زه به نه یم او په چمن به د بلبلو شور او شر وي په چمن به د بلبلو شور او شر وي وی په ګل به بوراګان خو زه به نه یم او څه کمې به په دنیا کې نه ښکارېږي څه کمې به په دنیا کې نه ښکارېږي هر سوي به په جهان خو زه به نه یم او په اخترو به هر یو خوشحالي کاندي په اخترو به هر یو خوشحالي کاندي غیږ به غیږ به وي زوربان خو زه به نه یم او مستجونه به په سیل د مازدیګر ځي مستجونه به په سیل د مازدیګر ځي پرې ښایسته به وي بوستان خو زه به نه یم او زه وزیر به له دنیا یم لرې تلی زه وزیر به له دنیا یم لرې تلی
ګوري خلک به دیوان خو زه به نه یم. زه به نه یم. ډېر ښه. مشره زمزمه کولی شئ؟ زمزمه چې خپل کلام ته هم داسې څه طرز ورکړی چې داسې ښایسته غوندې اواز کې اواز خو به دې ښه وي ماشاءالله. نو چېرته کې کوشش مې هم نه دی کړی. او که نه نوشي یو خپله کته را سره زمزمه کوي نشم که دا ماحول نه دی نشم کولی نشم. بل دا چې دا شور هم دی او که زه ډېر کوشش وکړم که نه خو دلته به مری به مې پساو شي جو کوشش مې چېرته نه دی. ډېره زیاته مننه مشره تاسو د وخت راکولو په دغه مصروف ښار کې مصروف دور کې ستاسو د روزګار په دغه ځای کې د وخت راکولو نړۍ مننه کوم مشره. اخري کې خپل پیغام را سره شریک کړئ. پښتون ولس کام، پښتون نوی نسل، پښتو بقا. که موږ غواړو چې ژوند وکړو څه به کول غواړي چې دغه ژوند د پښتو دغه سلسلې د پښتو د ادب د فکر دغه لارې هلې ځلې او پښتون نسل د روان وخت لپاره موږ ته څه پکار خپل پیغام را سره شریک کړئ. پیغام به څه ووایم په دې کې مطلب دا دی چې هر یو له دا فکر پکار دی چې موږ له خاص کر د پښتو دپاره د پښتو په سطح باندې د پښتو نوم کول غواړي. صحیح. چې که شاعران دي که دا نور ځوانان دي چې د ټول نه مخکې خبره خو دا خبره ما مخکې هم یو پیره کړې وه چې زموږ په خپل KPK کې هغه پښتو چې دی نو هغه هم دومره نشته دی. د هر ضلع د هر دغه چې دی صوبې ته لاړ شه بوټ وګوره د هغو په ژبه به یې لیکلی. که سند کې روان یې په سندۍ یې لیکلی. سند کې موږ تاڼو ته لاړ شو FIR په سندۍ ژبه کې کړي. اوس که پنجاب ته لاړ شو هم دغه شی دی. که بلوچستان ته لاړ شم چې خو واحد یو KPK دی چې دی په انګلیش پسې او په اردو ورپسې شوی د خپله ژبه نه دغه کوي نه په بورډ لیکي په ساین بورډ باندې خو کم سے کم د خپله دغه پکار ده که نه دا پکې نشته. زم چې دې لپاره اواز سوچ شي او دا ټول دغه وکړي چې دا اوس خیبر پښتونخوا جوړ شوی دی چې په دې کې به صحیح طریقې سره د پښتو دغه پیدا شي. صحیح. ډېره زیاته مننه ملګرو. دا وزیر احمد وزیر صاحب چې خپل پیغام تاسو شریک کړو. مونږ پښتانه او مونږ غواړو چې پښتو بقا عمومي او روان وخت کې پښتون په نړۍ کې د نړۍ سره دغه جنګ وګټي نو مونږ به خپله پښتو همیشه اوچته ساتو. پښتو به وایو، پښتو به کوو، پښتو به لولو. په هر ځای کې خپله پښتو ودانه وساتئ. تر روانه مراکې پورې خپل کوربه شمشینواره او همکار دانش افریدي ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.